خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم مه خفه کیږه درنو اوریدونکو. د الله رب العزت له درباره هیڅوک هم بینوا نه ځي. کله چې ته په دې وپوهیږې چې په آسمانونو کې یو داسې فرمانروا شته چې هغه عادل، منصف او غوره فیصله کوونکی دی، نو هم ته د دې وړ یې چې د هغه د ژمنو او وعدو سره سم نیکمرغي او ویاړ لاسته راوړي. وګورئ، الله رب العزت یوه مجرمه ښځه چې سپي ته یې اوبه ورکړې، د اوبو په ورکولو باندې الله رب العزت هغه وبخښله. هغې بلې ښځې پیشو بندي کړه، اوبه او خواړه یې ورنه کړل، هغه مړه شوه. نو الله رب العزت دا ښځه دوزخ او جهنم ته ولیږله. امام بخاري رحمه الله مرفوع حدیث نقل کړی. 40 عادتونه داسې دي چې پر هغو باندې د عمل کولو په صورت کې انسان جنت ته د تلو وړ ګرځي. تر ټولو لوړ او ښه عادت یې چاته د شیدو لپاره 10 ډالۍ کول دي. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. بیا چا که د ذرې هومره نیکي کړې وي وبه یې ګوري، او چا که د ذرې هومره بد هم کړي وي نو وبه یې ګوري. هلته د الله رب العزت په حضور کې درېدل دي، هلته حساب دی او هلته کتاب دی. نو پر همدغه بنسټ هڅه وکړه چې د یو غمځپلي په غم او اندېښنه کې ځان ور شریک کړي. بېوزله ته څه ورکړه، د مظلوم په خوا کې ودرېږه، وږی په خېټه موړ کړه، تږي ته اوبه ورکړه، د ناروغ پوښتنه وکړه، د یو مسلمان په جنازه کې شریک شه، د میلمه هرکلی او درناوی وکړه، د مشر احترام او پر کشرانو شفقت وکړه، له ګاونډي سره ښېګڼه وکړه، مسلمانانو ته له زیان رسونې ډډه وکړه. دا هماغه ښایسته معانی، لوړ اخلاق او غوره صفات دي چې نیکمرغي او سعادت رامنځته کوي، سینه پراخوي او غمونه له منځه وړي. سخته ګرمي وه او په حرم شریف کې د ماسپښین د لمانځه په انتظار ناست وم. یو سپین ږیری سړی راولاړ شه او خلکو ته یې د زمزم د اوبو په ورکولو پیل وکړ. یوه ته یې د اوبو ګیلاس ورکه او بل ته یې ورکه، تر دې چې ډېر خلک یې خړوب او سیرابه کړل. خوله یې پر تندي را روانه وه. خلک په انتظار کې و چې خامخا باید د دغه بوډا له لاسه اوبه وڅکي، او هغه هم د مسکا په بدرګه خپل دغه خیریه عمل ته دوام ورک. ما د هغه صبر او له نیکي سره د بې کچې مینې په اړه زښت زیات تعجب